ته هم جوبونه وهې که صرف پورو ته وړې جوبونه وهې مخکې دې چېرته وهلي جلال آباد کوم ځای کې جوف کې څو وارې دلته غلا کړې شپږو دپې او دلته دې څو وارې کړې دروغ مه وایه دوهم دې ګوره لاسونه یې څنګه خوشي کړه د غله زو تاسو د لاسه د ارزام قیمت ټول تباه او برباد شو دا خلک نه دي پوس تاسو راوستي دا تاسو د پلار ملک دی څنګه چې په زړه یې خوښوي هغه کوئ خلکو سره نو تا وګورم تا مانه څوک خوشي کوي اوس والله که درانه لا اوزه خوشي کي نه درانه بل څوک خوشي کي او ټول ګروپ به موږ د څوک در سره دي دلته نور په نوروز آباد کې په لاندې شارکو کې په نورو شارکو کې ټول هغه خلک ګروپ به ما ته ښیي چې څوک یې در سره او مخکې نیول شوی چا خوشي کړی او زه خوشي کړی پولیسو ته دې پیسې ورکړي چې یې کړي دا به ټول ما ته وایي څوک دي سره څوک دي نوم یې واخله څوک دي تا سره چېرته تلي دې پېژنې سم نوم یې واخله ښه څه نومېږي کومه ساحه کې اوسېږي چې غلا کوي غلا چې شي غلا کوي نوروز آباد کومه ساحه کې کښېني کوم ځای دی مورچل کې نوم یې واخله متخاک سره چې شی کار کوي کومه رقم غلا کوي چې شی رقم غلا کوي جوبونه وهي په زور خلکو نه اخلي چې کوي دا چې نیول کېږي بیا څوک یې خوش کوي څوک کوم حوزه کې څوک خوش کوي څوک نوم یې واخله دا چې نیول کېږي څوک یې خوش کوي بېته څوک دی څوک تا سره نور څوک کوم ځای کې دي کوم دارې مورچل کې څه نومېږي نوم یې واخله خیر وار پرې مه کوه خیر نوم یې واخله سید حبیب دی کوم ځای دی پکتیاوالان دي کوم ځای دي کوم بلاک کې اوسېږي څه رقم غلا کوي دلته جوبونه وهي ته هم جوبونه وهې که صرف پورو ته وړې جوبونه وهې مخکې دې چېرته وهلي جلال آباد کوم ځای کې جوف کې څو وارې دلته غلا کړې شپږو دپې او دلته دې څو وارې کړې دروغ مه وایه دوهم دې ګوره څو وارې دې کړې دلته مخکې دې چېرته کړې ارزان قیمت کوم ځای کې خبره وکړه که خدای چې خاخونه دي چارېدو کې دې کومه ساحه کې ښه چې چارېدو کې څه کړي چا نه دي وهلي څو روپۍ دي وهلي 6,000 څومره وخت کېږي روزه کې څو وارې غلا کړي روزې نه دې مخکې څو وارې کړي چېرته داسې بلدي سړی دی څوک وهلی دوکاندار چې ماشهور سراب څوک روانه کې دې موټر کې دي وهلي مرسیډس کې ناست وهلي دي 5-6 کسان به وي نیول شوی یې مخکې او زه یې قبله نیولی هغه نور هلکان نیول شوي دي څو وارې بالفعل نیول شوي دي چا خوشي کړي